وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو په دې جلسه کې موږ خازن او د خازن د نښلولو طریقه لولو. راځئ ګرانو زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان څه ده؟ خازن یا کپیسیټور ده. ګرانو زده کوونکو خازن یا کپیسیټور دا خپله څه شی ده؟ یو وسیله ده. خازن دا یو وسیله ده چې معمولا موازي فلزي تختو څخه جوړه شوې. یعنی که تاسو خپله خازن وګورئ چې دوه موازي تختې اوسي، یعنی په دې شکل دوه موازي فلزي تختې اوسي. دوه موازي فلزي تختو څخه جوړه شوې او د برېښنا انرژي د ذخیره کولو لپاره کارول کیږي. یعنی که موږ دلته یو منبع ولرو، د مثال په ډول تصور وکړئ چې دا به یو بطري. دا بطري سیدي دلته درجې لري او یو سیدي مثبت او منفي اړخونه لري په دې شکل باندې. سیدي ته ولټ سنچ هم ویل کیږي. ولټ سټیچ یعنی لومړی زموږ جسم څه ده؟ موږ خپله دا مقدار په کیو باندې ښیو. یو زموږ چې ده مثبت ده، دا بله یې منفي ده. ځکه ګرانو زده کوونکو موږ وویله که دواړه مثبت وسي دا خو یو بل دفع کوي، خو دلته باید دا جریان یو بل سره جذب شي. نو د دې دوه موازي فلزونو خپله ولسنج سره وصل دي. ولټ سره فاصل دي. د دې دواړو ترمنځ دغه ارتباط چې دی دلته څه شی ده؟ هوا ده، یعنې هېڅ شی قرار نه لري. نو ځکه موږ وایو چې خازن یا کپیسیټي سیدي د موازي فلزونو د تختې څخه جوړه شوې او د برېښنایي انرژي د ذخیره کولو لپاره کارول کیږي. ښه تاسو شکل ته ځیر شئ ګرانو زده کوونکو. دوه جسمونه لرو څه دواړه فلز دي، ځکه چې موږ وویله چې حاد اجسام کوم یو دي؟ عموما فلزات دي چې برق ورڅخه په مکمله ډول هغه کیږي، یعنې تیریږي. دا هم وګورئ ګرانو زده کوونکو فرض وکړئ چې یو ولټ سټیج ده، چې دلته درجه معلومیږي چې څومره مقدار دلته اوس برقونه په خازن کې جریان لري، یا د برق یا د برېښنا جریان پکې ده. او د دوه فلز یو بل سره موازي قرار دي. د دوی په منځ کې یو خلا ده چې دا خپله په دې ځای کې هوا قرار لري. یعنې دوه فلزونه د کوم بل وسیلې په واسطه نه ده نښلېدلې. ګرانو زده کوونکو موږ وویله چې کپیسیټور یا خازن خپله یو وسیله ده. د خازن په وسیله د برېښنایي چارجونو ذخیره کول. وړتیا د خازن ظرفیت په نوم باندې یادېږي. یعنې څه؟ یعنې خازن سیدي خپله ظرفیت هم لري. ظرفیت د خازن خپله څه شی ده؟ ګرانو زده کوونکو د خازن په واسطه د برېښنایي چارج ذخیره کولو، یعنې د برېښنایي چارج ذخیره کولو وړتیا ته د خازن ظرفیت ویل کیږي. یعنې که موږ ووایو چې خازن اوس خو ذخیره کوي برېښنا، نو دا چې شی شو د برېښنا د چارجونو ذخیره کولو وړتیا خپله چې دي د خازن د ظرفیت په نوم باندې یادېږي. ګرانو زده کوونکو اوس خازن چې دي د برېښنایي چارجونو ذخیره کولو وړتیا خو لري. کله چې دا وړتیا لري خو په خازن کې د زیرمه شوي چارجونو مقدار او د پلیټونو او د ظرفیتونو ترمنځ احتمالي توپیر څه ډول موږ ترلاسه کولی شو؟ یعنې په خازن کې څرنګه موږ ترلاسه کړو چې د چارجونو مقدار او د پلیټونو او د ظرفیت ترمنځ احتمالي توپیر څه ډول ترلاسه کولی شو موږ؟ ګرانو زده کوونکو موږ فورمول لرو چې C مساوي کیږي Q پر V باندې. ګرانو زده کوونکو دلته C چې دا خپله د خازن ظرفیت ته ویل کیږي، چې څومره د خازن د برېښنایي چارجونو د ذخیره کولو توان لري، چې همدې ته خپله ظرفیت ویل کیږي.
نو سی چې دا دلته ظرفیت ده. ګرانو زده کوونکو کیو څه ده؟ خپل همغه د برېښنایي چارجونو مقدار ده او وي هم څه دلته ده؟ د خازن پوتنشیل تفاوت ده، یعنی د چارجونو د مقدار او د پلیتونو د ظرفیت ترمنځ کومه اړیکه شتون لري. د دې فورمول له مخې نه موږ کولی شو څه ترلاسه کړو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د خزانونو نښلولو ته. د خزانونو نښلول یعنې څنګه کولی شو چې خزانونه یو بل سره ونښلو. ګرانو زده کوونکو د خزانونو نښلول هم په دوه ډوله دي. یو څه دي د خزانونو نښلول په موازي ډول دي، موازي ډول، او بل څه دي په مسلسله ډول دي. یعنی یو څه دي په موازي دي او بل څه ده په مسلسله ډول دي. ګرانو زده کوونکو لومړی راځو موازي ډول ته. د خزانونو موازي ارتباط څه ډول دی؟ که خزانونه د برېښنایي سرچینو سره موازي سره وصل وي، د برېښنایي دوره مساوي ظرفیتونو به لوړ شي. د دې معادلې له لارې نه موږ کولی شو چې موازي ظرفیتونو یو بل سره حکو یعنی وصل کو. د مثال په ډول تاسو خزیر شي ګرانو زده کوونکو داسې فرض وکړئ دا یو بیټري ده. بیټري عموما ګرانو زده کوونکو یو خوا مثبت دي او بل خوا یې منفي ده. د مثال په ډول دا یې مثبت شوله دا یې منفي. مونږه مسلسله خزان څرنګه مونږه وصلوو؟ خزیر شي ګرانو زده کوونکو مونږ کله چې په مثبت باندې هغه د وصلوو دلته یو مقدار برېښنا تولیدېږي چې دې ته مونږ کیو یو ویلی شو. همدارنګه کله چې برېښنا تولید شو په دې قسمت کې هم دا بندېږي چې دلته هم دلته مثبت و، مثبت سره مونږ وصل کړل مثبت علامه ورته ورکوو. دلته هم یو مقدار برېښنا خو جریان لري دې ته هم کیو وایو خو دا منفي ده ځکه چې په منفي کې وصل ده. نو چې په منفي کې وصل ده داسې برېښنا په کوم هغه کې جریان لري علامه ورسره ذکر کوو دا منفي ده. د دې دواړو ترمنځ سیدي یو پوتنشیل منځته راځي چې دې ته مونږ سی ویلی شو، یعنی دا یو شوله مونږه دا یو شوله. راځو همدارنګه دا خو موازي ده، نور دا موازي همداسې جریان لري. یو بل ته ګوري ګرانو زده کوونکو موازي ده. اوس په دې دویمه کې علامه یې څه شی ده؟ مثبت ده. لیکو چې کیو مثبت، یعنی کومه برخه چې په دې کې جریان لري دوهم دي خو علامه یې څه شی ده؟ مثبت ده. همدارنګه لاندې هم دې سره موازي برق جریان لري چې دا هم کیو ده، کیو دوه ده، خو د دې علامه څه شی ده؟ منفي ده. د دوی ترمنځ باندې هم یو پوتنشیل منځته راځي چې دې ته مونږ سی وایو. همداسې مسلسل او هغه ده همداسې موازي توکه دا جریان لري. کیدای شي چې دلته بل جریان برقي لکه کیو درې چې علامه یې مثبت ده مثبت، همدلته کیو درې علامه یې منفي ده منفي. د دې دواړه ترمنځ پورې هم پوتنشیل تفاوت منځته راځي چې دې ته مونږ سی وایو. یعنی مونږ کولی شو چې د خزانونو نښلول په مساوي توګه په دې شکل دي چې د فورمول په شکل یې کولی شو چې داسې ولیکو چې کیو ګرانو زده کوونکو تاسو خو پوهېږئ چې کیو څه ته وایي؟ د برېښنا جریان ته وایي یا برق ته ویل کېږي. مساوي کېږي کیو یو جمع کیو دوه جمع کیو درې. همداسې دا ادامه لري ځکه چې موازي د یو بل سره موازي وي تر جمع کیو ان پورې. دا څه شی شو؟ دا د برېښنایي برق یا جریان مقدار کولی شو چې معلوم کړو. دې نه بعد وي چې دا ګرانو زده کوونکو وي د پوتنشیل تفاوت دی چې په دې کې پوتنشیل څه قرار لري، د دې تفاوت څومره دی. هر یو څه شی دی پوتنشیل یې مساوي ده ځکه چې مونږ وویله دا موازي قرار لري. څه موازي قرار لري یعنې پوتنشیلونه هم د اول دوهم سره ټول همداسې څه شي دي؟ موازي دي، یو بل سره مساوي راځي. یعنی مونږ کولی شو چې ولیکو وي چې تفاوت د پوتنشیل په خزان کې ده مساوي ده وي یو مساوي وي دوه ته، همداسې مساوي وي درې ته، همداسې مساوي وي ان پورې ټول یو بل سره مساوي دي ځکه چې مونږ
خپل خزان چې دي د موازي په شکل قرار لري. همدارنګه اوس راځو ظرفیت باندې. ظرفیت ګرانو زده کوونکو مونږ په سی باندې ښیو. سی مساوي کېږي سی خپله ظرفیت ده. نور هر یو ته ګوري چې په موازي شکل ده خو ظرفیتونه هم د موازي په شکل کې قرار لري. نور داسې لیکو چې سی یو جمع سی دوه جمع سی درې همداسې ادامه لري تر جمع سی ان پورې. یعنې هر څومره چې برېښنایي ساحې جریان برق چې دي جریان لري همدومره ظرفیت هم پکې موازي دي خو یوازې د پوتنشیل تفاوت چې دي د ټولو یو شان دي ځکه چې دا موازي دي. ګرانه زده کوونکو دا و زموږ د فزیک نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت د خدای په امان.